که په دې مبارکې روژې میاشت کې هم تاسو فیسبوک، ټیک ټاک یا بل سوشل میډیا پلیټفارم استعمالوئ نو دا یو کار در سره لازمي وکړئ. اکثر خلکو ذهن کې دی چې ما ته په دغه سوشل میډیا پلیټفارمونو باندې غلط کنټینټ، غلط ویډیوګانې، غلط پوسټونه بار بار مخې ته راځي. اوس د دې شیانو نقصان خو به تاسو ټولو ته پته وي، ذهني، جسماني، هر قسم نقصان شته دی. خو که تاسې وغواړئ چې دغه شانې غلطې ویډیوګانې، غلط پوسټونه موږ ته مخې ته نه راځي، موږ ته دې را نه شي، موږ دې ډسټرب نه کړي، نو دا تاسې کولی هم شئ. ځکه زه به درته طریقه ښیم، خو که د ویډیو کتلو نه بعد دا ویډیو تاسو ته معلوماتي ثابت شوه نو بیا در سره شیر کوئ، اوسه نه در سره مه شیر کوئ. ځکه یو داسې طریقه مې درته راوړې ده چې دا به 100% ستاسو دغه چې کم ټینشن دی، کم مشکل دی، دا به ختموي. ټولو نه ضروري خبره ده چې په دې باندې تاسې اول ځان پوه کړئ چې دغه شانې کنټینټ، دغه شانې غلطې ویډیوګانې تاسو ته مخې ته بار بار ولې راځي. نو د دې وجې باندې ځان هم پوهول ډېر ضروري دی. نو زه تاسو ته په ساده الفاظو کې د دې وجه وښیم. هر سوشل میډیا پلیټفارم خپل الګوریدم لري. الګوریدم یو AI مشین لرنینګ سیسټم دی، یعنې هغې ته اول یو کار ورښودل کېږي، بیا چې هغه استعمالونکی کم کار هم کوي د هغې په بدلې کې هغه ته هغه شانې ریزلټ میلاویږي. ګوره چې کله تاسې یو سوشل میډیا پلیټفارم ته ننوځئ، هغه چې کم سوشل میډیا پلیټفارم هم وي، هغې نه بعد دا الګوریدم ستاسې ریکارډینګ کوي، تاسې کم شی ګورئ، کم شی سرچ کوئ، کم شي باندې لایک کوئ، کم شي باندې کمنټ کوئ. نو چې کم شی تاسې زیات ګورئ، په کم شي باندې کمنټ کوئ، د الګوریدم د دا پته لګېږي چې دغه استعمالونکی په دغه شانې ویډیو کې انټرسټډ دی، دته دغه ویډیوګانې بار بار مخې ته راوله. ځکه د الګوریدم کار هم دا دی چې تاسې په خپل پلیټفارم کې چې څومره کولی شئ مغوره مو پابند وساتي چې د دې سوشل میډیا پلیټفارم نه تاسې بار ونه وځئ. ځکه چې دا سوشل میډیا پلیټفارم تاسې استعمالوئ څومره، هغوی ته به هغومره فایده میلاویږي. نو اوس کامن سنس خبره ده چې تاسو ته ما دغه شانې دا مسله کلیر کړله. که تاسې وغواړئ، که تاسې اوس دغه شانې ویډیوګانې ونه ګورئ، دا اګنور کوئ، په هغې باندې لایک ونه کوئ، کمنټ ونه کوي، نو الګوریدم ته به دا شی پته لګېږي چې په دې ویډیو کې دغه استعمالونکی انټرسټډ نه دی، دا ویډیو دی نه خوښوي. نو الګوریدم به څه کوي، دغه شانې ویډیوګانې به بیا تاسو ته کله هم مخې ته نه راولي. دا خو شوله یوه مسله. دویمه طریقه یې دا ده که تاسو ته یو ویډیو مخې ته راشي، د هغې په دې شیر اپشن باندې به تاسې کلیک کوئ. دلته یو اپشن وي چې نوټ انټرسټډ، یعنې زه په دې ویډیو کې انټرسټ نه اخلم، ما ته دغه شانې ویډیو خوښې نه دي. خو چې تاسې دغه سیټینګ وکړئ، دې سره به 30% کمې ویډیوګانې تاسو ته دغه شانې مخې ته راځي، یعنې د دې دومره رول نه وي. کومه اوله طریقه چې ما تاسو ته وښودله د اګنورنس، یعنې تاسې ګورئ مه، کمنټ ورباندې مه کوئ، انګیجمنټ ورسره مه کوئ، ډایرکټ یې تېروئ. نو 100 کې 100% زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې دا ویډیوګانې به بیا تاسو ته کله هم بار بار مخې ته نه راځي. دا زما ایکسپیرینس شوی دی، زما تجربه شوې ده. زما په دې ویډیو باندې اوس تاسې 2-3 کمنټونه وکړئ، بیا وګورئ د 2 ویډیوګانې یا 3 ویډیوګانو کتلو نه بعد چې زما نورې ویډیوګانې تاسو ته مخې ته راځي او که نه. دا ویډیو در سره لازمي شیر کړئ چې د دغې مستۍ نه نورو خلکو ته هم فایده میلاو شي او ستاسو هم لږ شانې ثواب وشي.